د ابوظبي اقتصادي پراختیا اداره وایي چې که چیرې تاسو خپل کاروبار لپاره یو داسې سوشل میډیا انفلوئنسر یا یو داسې څوک چې کوم څوک په سوشل میډیا کې مشهور وي، مطلب یو کس په ټیک ټاک کې مشهور دی یا په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې، نو تاسو د خپل کاروبار پرمختګ لپاره هغې ته اعلان ورکړ چې دغه اعلان ما لپاره وکړه، خو دوی د دې لپاره لایسنس نه درلودو، مطلب قانوني جواز نه درلودل. نو که په داسې صورت کې د مسؤلینو له لوري ونیولی شوی، یا به ستاسو کاروبار بندیږي یا به د 2,000 څخه واخله تر 10,000 درهم پورې جریمه کیږئ. دغه قانون د راتلونکي میاشتې اول تاریخ څخه پلی کیږي، مطلب د جولای میاشتې اول تاریخ څخه. د هغې ترڅنګ هغه د سوشل میډیا کارکوونکي چې دوی په سوشل میډیا کې مشهور دي، که په ټیک ټاک کې دي، که په ټولو ځایونو کې، یا حتی دوی خپل ویب سایټونه لري او غواړي چې خلکو د کاروبار پرمختګ لپاره خپل اعلانات وکړي، نو دوی باندې لازمه ده چې د دې لپاره لایسنس واخلي. د یوازې کم کس چې یوازې ځان لپاره لایسنس اخلي، هغې قیمت 1250 درهم دی، که یې کمپنۍ لپاره اخلي نو 15,000 درهم دی. نو په تاسو کې کم څوک چې سوشل میډیا کاروئ، په هغې کې مشهور یې، د خلکو لپاره اعلانات کوئ، نو اول د لایسنس درته واخلئ. که چیرې ما لایسنس نه درلودو، نو ممکن تاسو د 2,000 څخه واخلئ تر 10,000 درهمو پورې جریمه شئ، کوم چې دا قانون د راتلونکي میاشتې اول تاریخ څخه پیل کیږي، مطلب د جولای میاشتې اول تاریخ څخه. خو هغه کسان کوم چاته چې د اعلان پیسې نه ورکوی کیږي، هغه ترې مستثنا دي، هغوی لپاره کوم قانون نشته. مثال زه یو رستورانت ته ځم، ماته رستورانت خوند راکړئ، نو زه غواړم چې خپلو کوم زما فالوورز چې دي هغې لپاره د رستورانت باره کې معلومات ورکړم چې دا داسې ښه رستورانت دی، ښه موقعیت دی او ښه غذا ورکوي، خو زه د رستورانت که مالک چې دی هغې څخه پیسې وانخلم، نو په داسې صورت کې ما لپاره کوم قانون نشته. خو کوم اعلان باندې چې پیسې اخیستی کیږي، هغې لپاره لایسنس ضروري دی. مننه.